وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه. چقدر خبر خوش است که بگوییم خداوند نجاتگر ماست. خداوند خودش نجات ماست. ما انسان ها همه گناه کرده ایم. کلام مقدس خدا این میره برای ما میگه همه گناه کرده اند و اما خداوند به خاطر از اینکه ما را نجات بده، به خاطر که ما را از محرومیتی که درش هستیم نجات بده، او یگانه پسر خود فرستاد تا اگر ما به او ایمان بیاریم هلاک نشویم و اما حیات جاودان بیافیم. در رساله رومیان فصل 3 ما این قسم میخوانیم در مورد ازی پلان عظیم خداوند، در مورد ازی محبت و لطف خداوند به ما انسان ها. زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می آیند، اما به فیض او و به واسطه آن بهای رهایی که در مسیح عیسی است بر رایگان پارسا شمرده می شوند. خدا او را یعنی مسیح را چون کفاره گناهان عرضه داشت، کفاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می شود. خداوند خودش کفاره گناهان ما را می پردازه. خداوند بره را مهیا می کنه، قربانی را مهیا می کنه. به یادی از این میفتم باز که فرزند ابراهیم اسحاق از پدرش میپرسه، میگه که ای پدر جان، هیزم است، چوب است، آتشم هست و اما برای قربانی کجاست؟ ابراهیم میگه پسرم، بره را خود خدا مهیا میکنه. او یک نشانه است که خداوند در عهد عتیق بر ما بخشید و ما میتونستیم که از او زمان روبرو را ببینیم، صلیب ببینیم که خداوند عیسی مسیح برای خدا را فرستاد تا که او به خاطر گناهان ما قربان شود، کفاره گناهان ما را بپردازه، خونبهای آزادی ما شود. خداوند این کار عظیم انجام داده و برای ما انسانها این عجیب است. این ما در فصل 118 زبور شریف میخوانیم، جایی که کلام مقدس خدا در مورد سنگ زاویه صحبت میکنه. سنگ را که معماران رد کردن و اما سنگ چی؟ بنیاد شد. خداوند این بنیاد مانده. انسان نمیتونه که ای را از بین ببرد، چون ای تهدابش خود خداست، ای زاویش خود خداست، ای سنگی است که هرگز از بین نمیره. خداوند این نجات تهیه کرده و از همین خاطر برای ما ای عجیب است و دعای ما باید اینمی باشه، آی خداوند نجاتم بده. خدا را شکر میکنیم که خداوند یک روز دیگر را در زندگی ما آورده. این موقعی است از طرف خدا که برای ما عطا شده. این عطیه خداست که ما نفس زندگی را داریم تا که ما به او، به خالق خود برگردیم. کلام مقدس خدا برای ما میگه تمامی انسان ها در راه هلاکت هستند و اما نجات حاضر است. امروز روز نجات است، کلام خدا میگه، و این نجات تنها توسط عیسی مسیح خداوند مهیا شده، دیگر هیچ راهی وجود نداره. کلام خدا میگه از زبان خود خداوند ما عیسی مسیح، من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتونه. این وعده خداوند است. خداوند برای ما وعده داده که اگر ما به عیسی مسیح خداوند
ایمان میاریم او ما را حتما نجات میده، حتما نجات میده. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. ای ساکه نان ربع مسکون، مسیح را بنگرید با شکوه و جلال. می آید تا ما را نیز برد به جایگاه آسمانی پدر. نزد من آیید گران باران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. عیسی مسیح منبع شادی الهی. ای خداوند شکر میکنیم تو را، شکر میکنیم به خاطر محبتت، شکر میکنیم ای خداوند. برکت ما بده امروز ای خداوند، برکت نجات برای بسیاری کسایی که امروزی برنامه را میشنوند ای را عطا کن. برای ما برکت از این که کلام خدا را بشنویم و یاد بگیریم از تو ای خداوند، ای برکت بده. وطن عزیز ما را برکت بده در نام مقدس خداوند ما و منجی ما عیسی مسیح. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم برای یک روز دیگه، یک هفته دیگه و باز هم سال نو برای تمامی وطندارای عزیز ما. تبریک میگم، نوروزتان پیروز باشه و هر روزتان نوروز باشه. برای ما مسیحی ها هر روز ما نوروز است، چون هر روز خداوند جدیداً عطا میکنه. برادر عزیز ما ابراهیم جان کتیما هستند که امروز باز از کلام مقدس خدا بخش میکنن. برادر ابراهیم ستړی مشه. ډیره مننه ګران اندریاس جان، خدای دې برکت درکړي. زم په خپل نوبت خپلو ګرانو وطنوالو ته د دغه نوي کال مبارکي وایم. خدای دې صلح او سلامتي زموږ په وطن کې راولي. آمین آمین آمین. وقت ستاسو د وروره مهرباني وکړئ. ډیره مننه ګرانو محترم اوریدونکو، ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسو په حضور کې حاضر شوی یم تر څو د تاسو سره د پاک خدای کلام انجیل شریف څخه در سره خبرې وکړم. خو زه به تر ټولو وړومبی د پاک خدای دپاره دعا وکړم او له پاک خدای څخه به وغواړم تر څو موږ تاسو ته دغه قوت او قدرت راکړي تر څو دغه په کلام باندې وپوهیږو او په خپل روحاني ژوند کې عمل هم پې باندې وکړو. دغه دعاوې مې د مالک عیسی مسیح په نامه وکړلې. آمین. ګرانو دوستانو عزیزانو، د نن ورځې موعظه چې عنوان یې دی د خلاصون دپاره غوره شوي. نو دلته سوال داسې پیدا کیږي چې خلاصون د څه شي څخه او ولې هر انسان دې ته ضرورت لري تر څو خلاصون پیدا کړي. ګرانه اندریاس جانه، ته به هم په دې باندې پوهېږي چې زموږ وطن خلک په دې باندې ډېر کم بلد دي چې د خلاصون په مفهوم و معنا باندې وپوهېږي. بله. دلته د خلاصون معنا او مفهوم تشریح دپاره ما یو لنډ مطلب جوړ کړی دی چې زه غواړم چې زموږ ګران وطنوال په دې کلمه باندې وپوهېږي. خو زه به تاسو ته د دې سوال په ځواب کې داسې ووایم چې هر انسان دې ته ضرورت لري چې د مالک عیسی مسیح چې پاکه روح د خدای دی او ډېر خلک هغه ته د پاک روح د خدای بولي او روح الله هم بللی دی او په هغه ایمان راوړي تر څو پاک خدای د مالک په وسیله هغه ته خلاصون ور وبخي. دغه د پاک خدای غوښتنه له ټولو انسانانو څخه ده. نو په لنډ ډول سره ویلی شم چې خلاصون یوازې له لارې د ایمان پر مسیح عیسی باندې امکان لري او پاک خدای هغه د دې دپاره غوره کړی و تر څو د هغه د قربانۍ او د هغه د وینو په وسیله
ګناهان پاک کړي او د ټول جهان خلکو ته خلاصون لار تیار کړي. او هر انسان چې په طبيعي ډول سره ګناهکار پیدا کیږي او ګناه او شیطانی ارواګانې دي چې انسان یې د خدای څخه بل کړی دی. خو په دې ده چې هر انسان چې له هر مذهب او دین څخه وي نو خلاصون او خلاصون ورکوونکي ته ضرورت لري. بله. ځکه چې انسان په خپل انساني قدرت سره په دې نه دی توانېدلی چې خپل ځان له ګناه او شیطاني ارواګانو څخه خلاص کړي. نو د ازادۍ دپاره ایمان ته ضرورت لري او ایمان هم په هغه کار چې پاک خدای د مالک عیسی مسیح په وسیله پر مخ د صلیب سر ته رسولی. دغه هغه روحاني راز د پاک خدای دی چې د خلاصون دپاره یې په پخوا زمانو کې هم د ډېرو نبیانو په وسیله پیشګویي کړې. خو پاک خدای د خپلې ارادې په مطابق مالک عیسی مسیح 2000 کاله پخوا د عملي کولو د خلاصون دپاره د جهان ته راولېږله. او کلام د خدای فرمایي چې پاک خدای د دې جهان د خلکو سره دومره مینه وکړه چې یو روحاني زوی هم دریغ نه کړ، بلکې هغه هم د جهان ته راولېږله تر څو هر څوک په هغه ایمان راوړي هلاک نشي بلکې د تل ژوندون خلاصون بیا ومومي. آمین. او پاک خدای مالک عیسی مسیح د جهان ته د عدالت کولو دپاره راونه لېږله بلکې هغه یې د خلاصون دپاره د جهان ته ورکړ. نو پاک خدای دې وکړي چې تاسې د پاک خدای په فضل سره پوهېدلي وئ، ځکه چې کلام د خدای په واضح ډول سره فرمایي چې شریعت د موسی په وسیله د جهان خلکو ته ورکړی شو، خو فضل، رښتیا او مینه یې د جهان ته د مالک عیسی مسیح په وسیله د ټولو خلکو دپاره ښکاره کړله. آمین. تر څو د ټول جهان خلک د مالک عیسی مسیح په وسیله دغه لوی بخشش د خدای چې تل ژوندون او خلاصون دی واخلي او پاک خدای ور وبخي. آمین. او پاک خدای ورکړي شوي او هغوی هم د پاک خدای څخه دا قوت پیدا کړی تر څو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. نو ګرانو دوستانو، پاک خدای دې وکړي تاسې د خلاصون په کلمه او مفهوم باندې پوهېدلي وئ او تاسې په دې وپوهېږئ چې خلاصون کلمه یوازې له روحاني نظره خلاصون له شیطاني ارواګانو او له ګناه څخه دی. بله. چې موږ نشو کولی په خپل ځان خلاص کړو بلکې موږ خلاصون ورکوونکي ته ضرورت لري. نو که چیرې داسې یو مثال ووایي چې یو نفر په حالت د ډوبېدو په سیند کې دی، هغه په خپل ځان نشي خلاصولی او بازي هم نه ده زده، بالکل. هغه یو خلاصون ورکوونکي ته ضرورت لري چې یو نفر اوباز وي ورشي او هغه ته خلاصون ورکړي. دا یو مثال دی دنیوي، مګر روحاني معنا د خلاصون هغه ده چې مالک عیسی مسیح موږ د ګناه او شیطان ارواګانو څخه راته خلاصون راکړي. هللویا. خو زه به تاسو ته د ښه پوهېدلو په خاطر د انجیل شریف نوې لفظنامې د پال رسول لیک 2 تسلوکیانو ته 2 باب د 11 آیت څخه تر 11 آیتو پورې بیان کړم او له ګران اندریاس جان څخه به هم هیله وکړم چې که امکان لري تاسو ته یې په مخ د پرده دغه کلام په واضح ډول سره درښکاره کړي. آمین. بله است برادرم. چې عنوان یې دی د خلاصون دپاره غوره کړي شوي. نو د پاک خدای کلام فرمایي د پال رسول په وسیله، خو ای ورونو د مالک خوږو ستاسې په باب کې موږ هر وخت د پاک خدای شکر کول فرض دي، ځکه چې پاک خدای تاسې د اول نه د دې دپاره غوره کړي چې د روح القدس په وسیله پاک شئ او په حق ایمان راوړئ او خلاصون ومومئ. د دې لپاره هغه تاسو ته زموږ د زیري په وسیله چې تاسو ته ویل شوی وی راوبللی چې تاسو زموږ د مالک عیسی مسیح جلال حاصل کړئ.
نو ای ورونو مضبوط پاتې شئ او کومو خبرو چې تاسو زموږ د خولې په ویلو او یا د خط په وسیله تعلیم میندلی دی نو تاسو په هغه کلام باندې قایم او ټینګ پاتې شئ. آمین. اوس د زموږ مالک عیسی مسیح په خپله او زموږ پلار پاک خدای چې زموږ سره یې مینه وکړله او د خپل فضل په وسیله یې ابدي تسلي او ښه والی راکړ چې هغه امید راوبخله چې ستاسې زړونو ته تسلي ورکړي او په هره ښه کار او کلام باندې مو مضبوط کړي. نو ګرانو وروڼو خویندو تاسو خو د پاک خدای کلام واورېدله نو تاسو به اوس ښه پوهېدلي وئ چې په ایمان سره دی پر مالک عیسی مسیح چې موږ او تاسې کولی شو په فضل او رحمت د پاک خدای باندې خلاصون او تل ژوندون بیا ومومو. نو دلته پاک خدای د خپل پاک روح په وسیله موږ تاسو ته دغه لوی نعمت د خلاصون رابخي. نو اوس په دې به تاسو پوهېدلي وئ چې هر انسان او هر ایمان لرونکی د مسیح د پاک خدای غوره کړل شوی کس دی او خلاصون هم یوازې په فضل د پاک خدای سره میسر کېدلی شي ځکه هر انسان د خدای پاک فضل او رحمت ته ضرورت لري ځکه انسان ډیر عاجز دی په خپل نفسانی طبیعت کې چې په دې نه دی توانېدلی چې کامله اراده د پاک خدای سر ته ورسوي هماغسې چې مخکې اندریاس جان وویل چې موږ ټول د جلال د خدای نه محروم شوي بله او کامل شرط د خدای نشو پر ځای کولی پاک خدای په دې پوهېدله نو پاک خدای په دې پوهېږي او موږ تاسو ته چې انسانان یو ډېر ضعیف طبیعت لرو نو پاک خدای دغه لاره د خلاصون د تل ژوندون دپاره د مالک عیسی مسیح چې پاک روح د خدای دی د ټول جهان د خلکو دپاره په خپل فضل سره تیاره کړله او دغه بخشش او نعمت یې د ټول جهان د خلکو دپاره په مالک عیسی مسیح کې او هغه د قربانۍ په وسیله ښکاره کړ تر څو هر څوک چې ایمان راوړي هغوی به د پاک خدای د کورنۍ غړي وګرځي او د خدای اراده به پر ځای کړي خو د دې راز د پوهېدلو دپاره موږ تاسې د پاک خدای کلام انجیل شریف ویلو ته ضرورت لرو او یا باید ورته غوږ ونیسو ځکه کلام د خدای فرمایي چې ایمان له لارې د ویلو او لوستلو او اورېدلو د انجیل شریف ترلاسه کیږي بله نو په دې دی چې کلام د خدای فرمایي چې هره ورځ او هر وخت چې تاسې کولی شئ په خپله ژبه باندې کلام د خدای پیدا کړئ ویل ونئ او یا غوږ ورته ونیسئ بله ځکه اوس هر څوک په هره ژبه چې وي او هر انسان په ټول جهان کې چې د هر قوم و مذهب څخه وي هغوی کولی شي په هره ژبه په خپله ژبه باندې کلام د خدای ترلاسه کړي او یا غوږ ورته ونیسي موږ هم د دې په خاطر باندې دا موعظې کوو تر څو خلک پیام د انجیل شریف چې د صلح سلامتي پیام دی دغه واروي خو پاک خدای هر چاته وظیفې وسپارلې دي چې څوک معلم وي او څوک د کلام د خدای ورسوي او څوک خدمت وکوي او څوک هم سخاوت ولري بله هر یو خپلې وظیفې سرته رسوي خو زه به بیا هم د تاسو د ښه پوهېدلو دپاره د انجیل شریف نوې لفظنامې د افسوسیانو د خط په نامه اول باب اول آیت څخه تر 11 آیتو پورې درته بیان کړم چې بیا هم پال رسول د پاک روح د خدای په وسیله داسې فرمایلي چې مقدمه کې لیکلي دي د پولس له طرفه چې د پاک خدای په مرضي د مسیح عیسی رسول دی د هغو پاکانو په نامه چې
په افسوس کې دي او مسیح عیسی ایمانداران او شاګردانو ته. دا لیک پال رسول په هغه وخت زمان کې د افسوسیانو ایماندارانو په نامه لیکلی دی. بله. نن په انجیل شریف دا د هر ایماندار دپاره دی. آمین. نو دا نبی د خدای فرمایي چې د پلار خدای او مالک عیسی مسیح له طرفه د تاسو سره فضل او سلامتی دی وي. او بیا د لاندې تر دې خط چې عنوان یې دی په مسیح کې روحاني برکتونه. زموږ د مالک عیسی مسیح د خدای او پلار ثنا دی وي، څوک چې موږ ته د مسیح په وسیله په آسماني ځایونو کې هر قسم روحاني برکتونه راکړي. آمین. چې هغه موږ په خپله مینه کې د دنیا د پیدایښت نه مخکې په مسیح کې غوره کړي. نو دلته واضح لیکل شوي دي چې پال رسول وایي چې خدای موږ د مسیح دپاره مخکې له پیدایښت نه غوره کړي. هللویا. نو دا د خدای حکمت دی. دا د خدای حکمت او فضل دی. ځکه زه وروسته بیا وایم چې ولې خلک د پوښتنې کوي چې ولې پلانی مسیح شوی. بله، د انساني حکمت سره موږ کولی نسو چې دا حل وکړو مګر د خدایي حکمت. بله. آمین. آمین. او مخکې مسیح کې غوره کړي چې موږ د هغه په نزد پاک او بې عیبه شو. هللویا. او هغه د خپل مرضي د نیکۍ ارادې په مطابق موږ د ځان دپاره مقرر کړلو چې د عیسی مسیح په وسیله د هغه بچي وګرځو او ووسیږو. د هغې بچي وګرځو. آمین. بچي شو. هللویا. دپاره د دې چې د هغه د فضل د جلال ستاینه وي چې موږ ته یې په هغه محبوب کې وړیا راوبخله. هللویا. موږ ته د مسیح د وینې په وسیله خلاصون یعنی د ګناهانو معافي د هغه د فضل د دولت په مطابق حاصله ده. هللویا. د فضل دولت، د خدای د فضل دولت ډیره. آمین. آمین. چې هغه په هم جوړ حکمت او پوهه په موږ په پریمانۍ سره نازله کړله. نو هغه د خپل مرضۍ راز د خپل هغه نیک ارادې په مطابق پر موږ ظاهر کړ، کوم چې مسیح له مخکې نه پوره کوونکی و. دا اراده چې د وخت دپاره کېدو سره په مکمله شي چې مسیح کې ټول شیان راغونډ شي، د هغه په آسمان کې وي که پر ځمکه کې. هللویا. خدای هر څه د خپل مرضۍ او د ارادې په مطابق کوي او هغه موږ په مسیح کې غوره کړلو چې موږ د هغه د ښه کولو د هر کار دپاره د ارادې په مطابق په خدای په ازل کې کړی و او وشوه. آمین. د دې دپاره چې موږ د اول نه په مسیح کې امید تړلی و، د هغه د جلال د ستاینې باعث شو. آمین. او تاسو هم د هغه خلق جوړ شوی کله چې تاسو د حق کلام واورېده، یعنی هغه زیری چې تاسو پر خلاصون وموندله او بیا مو په هغه ایمان راوړله او خدای د خپل وعدې په مطابق په تاسو باندې روح القدس مور ولګاوله او همغه روح چې زموږ د میراث ضمانت هم کوي تر څو چې موږ هغه ټول شیان ومومو کوم چې وعده یې کړې. آمین. خدای موږ سره وعده کړې وه چې موږ د خدای د خلاصون په وسیله د هغه مالکیت یو، نو د هغه د جلال او ستاینه وي. آمین. آمین. نو ګرانو دوستانو، ورونو، خویندو، تاسو خو د پال رسول د هغه خط بیان واورېدله، کوم چې هغه دا خط په هغه وخت او زمان کې د افسوسیانو د ایماندارانو په نامه لیکلی دی. خو دا هغه خط دی چې د پاک روح په وسیله په هغه باندې اعلان شوی و. خو نن دا کلام د هر یوه ایماندار د مسیحي دپاره دی.
او د ټولو لپاره چې غواړي د خلاصون په لاره باندې وپوهیږي او خلاصون پیدا کړي. تر څو د دغه کلام په ویلو او یا اورېدلو باندې د پاک خدای فضل باندې وپوهېدلی شي او پاک خدای د ارادې په مطابق هغوی هم پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړلی شي، تر څو خلاصون او د تل ژوندون بیا ومومي. خو دلته د دې دپاره چې تاسې په دې ښه وپوهېږئ، زه به د تاسو دپاره په تفسیري ډول سره ووایم چې مسیح عیسی د قربانۍ د وینو په سبب دی چې پاک خدای له لارې د ایمان پر مسیح عیسی موږ ګناهان پاک کوي او موږ ته په وړیا ډول سره په خپل فضل سره خلاصون او د تل ژوندون رابخي. نو تاسې ګران به په دې هم پوهېدلي وئ چې مسیحیت کې دا لازم دي چې د پاک خدای کلام ولولو او یا یې واورو او ځان پرې باندې پوه کړو. آمین. په دې چې پاک خدای مینه او فضل چې په مالک عیسی مسیح کې د ټول جهان خلکو دپاره ده، نه د یوه خاص قوم او مذهب دپاره. دا هغه لاره ده چې انسان نه ده جوړه کړې، بلکې جوړونکی یې په خپله پاک خدای مالک عیسی مسیح دی. نو په دې ویلی شو چې مذهب خو انسانانو جوړ کړی او جوړوي یې، خو لاره د خلاصون او تل ژوندون پاک خدای د مالک عیسی مسیح په وسیله چې پاک روح د خدای دی، هغه په خپل رحمت او فضل سره دغه لاره د خلاصون او تل ژوندون د ټولو دپاره تیاره کړې ده. نو ځکه مسیحیت مذهب نه دی، بله، بلکې لاره رابطه ده د پاک خدای څخه د مالک عیسی مسیح په وسیله. آمین. ګران اندریاس جان، زه غواړم چې دغه کلمه باندې د ما ګران وطنوال وپوهېږي، ځکه ته خو پوهېږې، ځکه تا کلام ډېر ته مانه زیات ویلی دی، مګم ډېر زما وطنوال په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه داسې موعظې موږ کوو چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو. نو دلته زه باید دا مطلب واضح کړم چې انسانانو په خپل خوښه باندې مذهب انتخاب کړی دی، هغوی ټول انسانان وو. بله. لاره د خلاصون یوازې د مالک عیسی مسیح چې پاک روح د خدای دی، د هغه په وسیله باندې جوړه شوې ده. آمین. او دا د انسان کار نه دی، نه، بلکې دا د پاک خدای رحمت او فضل دی چې دغه کار په خپله خدای کړی دی. بالکل. نو دا مطلب باید یو څه واضح شي. بعضې خلک داسې فکر کوي لکه موږ هم لکه د نورو مذهبیانو په شان باندې خلک دې ته رابولي چې مذهبي یې کړو، حالان چې داسې نه ده. موږ لاره د خلاصون او د تل ژوندون خپلو ګرانو دوستانو عزیزانو ته اورو، تر څو دوی هغه شی چې موږ موندلی دي دی هم پیدا کړي. آمین. نو دلته بعضې وخت خلک داسې انساني فکرونه کوي، دوی داسې فکرونه کوي چې البته موږ دغه موعظې د دې دپاره کوو چې خپل ځان ته شهرت ورکړو، یا بعضې خلک وغولوو، یا دا وکړو یا هغه وکړو، لیکن داسې نه ده اندریاس جان. نه، دا د پاک روح خدای حکمت دی او برکت دی چې خلک د موږ د خولې نه د خدای کلام واروي او دوی کولی شي چې پاک خدای عیسی مسیح وپېژني او په هغه باندې ایمان راوړي. دا د موږ انساني قدرت هم نه دی، دا د پاک روح قدرت دی. مخکې تاسو سرود ویله، ځینې خلک به داسې فکر کوي چې اندریاس خپل ځان ښکاروي، اما دا د پاک روح قدرت دی چې تاسو یې درکوي چې ته د خدای په مینه کې د پاک خدای دپاره سرودونه ووایي. نو پاک خدای دې وکړي چې موږ ګران وطنوال په دې باندې پوهېدلي وي ګران اندریاس جانه چې خلاصون او تل ژوندون د ټولو د خلکو دپاره تیار دی. هماغسې چې مخکې تا وویلې، لاره د خلاصون تیاره ده او خلاصون نن د ټولو خلکو دپاره تیار دی. بالکل. نو په دې ده چې د پاک خدای د مرضي و ارادې په مطابق هر هغه څوک چې وغواړي هغوی کولی شي چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. پاک خدای دې وکړي چې تاسې ګران عزیزان هم د پاک خدای غوره کړل شوي واوسېږئ او په دغه راز د خدای باندې وپوهېږئ او پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړلی شي. نو په دې ده چې
پاک خدای غواړي چې هر یو ته خلاصون ورکړي او پاک خدای خلاصون ورکوونکي له پیدایښت نه مخکې د پیدایښت د جهان غوړکړل شوي دي. خو دلته سوال هم دا ځواب پیدا کوي چې ولې یو کس مسیح کیږي او د هغه خپل انساني انتخاب نه دی، بلکې د پاک خدای د فضل او ارادې په مطابق دی چې یو کس پر مسیح باندې ایمان راوړي. خو دا نه چې اوس دغه کار کوي، بلکې هغه د پاک خدای د فضل په وسیله مخکې له مخکې غوره کړل شوی دی. ځکه ډېر خلک زیری د انجیل اروي خو ایمان نشي راوړلی، ولې چې هغوی غوره کړل شوي د پاک خدای به نه وي. خو په دې هم باید وپوهیږو چې پاک خدای هیڅ تبعیض نه غواړي او نه مني، او پاک خدای غواړي چې هر څوک چې پر مسیح باندې ایمان راوړي او د پاک خدای اولاد وګرځي. نو ځکه هر انسان په خپل ذات کې دوه برخې د وجود پکې ژوندي دي، یوه انساني او نفساني بلل کیږي او بل برخه د وجود یې د روح د خدای ده چې روحاني بلل کیږي. ځکه هر انسان په طبیعي ډول سره د خپل مور و پلار څخه په نفساني ډول سره پیدا کیږي، خو روحاني پیدا کېدل یې د پاره د بل وار د پاره د روح په قدرت سره د بیا ژوندون د پاک خدای له خوا ورکول کیږي. نو ګران اندریاس جانه دا هم یو راز دی چې بعضې خلک داسې فکر کوي چې موږ په خپله باندې خپل ځان مسیح کړی دی او د پاک خدای زامن ځانونه بولو. داسې نه ده، دا د پاک خدای رحمت او فضل دی چې موږ یې د بل وار دپاره په نوي انسانیت سره خپل اولاد کړي ګرځولي. نو د دې دپاره چې تاسې په دغه قدرت د پاک خدای باندې وپوهیږئ، نو زه به تاسو ته د انجیل یوحنا اول باب 12 او 13 آیتونه درته بیان کړم. نو کلام د خدای د یوحنا رسول په وسیله فرمایي، خو کومو خلکو چې په مالک عیسی مسیح قبول کړه هغوی ته دا حق ورکړو چې د خدای اولاد شي. آمین. یعنی هغوی چې د هغه په نامه ایمان راوړي، چې نه له وینې او نه له جسمانی شوق او نه د انساني پلار په اراده، بلکې د خدای نه پیدا شوي. نو اوس به تاسو پوهېدلی وئ چې موږ د خپل پلار او مور نه په نفساني شکل باندې پیدا کیږو، نه روح کاملا روحاني. آمین. موږ وخت روحاني کېدلی شو پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو او پاک روح د خدای موږ پاک وګرځوي. بله. دا کوم مذهبي مراسم هم نه دي، نه بالکل دا تبدیلی ده. دا تبدیلی په قدرت د پاک روح د خدای سره کی. بالکل بالکل. نو تاسو به د مسیح عیسی داستان د نیقودیموس سره اورېدلی وي چې هغه ورته وفرمایل چې تاسو باید هغه ته هغه لوی استاد و، لوی مذهبي ملا او مدرس و. بله بله. مسیح ورته وویل چې څو دوباره وارد پیدا نشي ته نشي کولی د پاک خدای پادشاهي ته ولاړ شي. بله. آمین. نو دغه مطلب د واضح کولو لپاره دلته کلام د خدای په واضح فرمایي چې نه له وینې نه له جسمانی شوق او نه د انساني پلار په اراده، بلکې د خدای نه پیدا شوي. آمین. نو اوس به تاسو پوهېدلی وئ چې روحاني پیدایښت د خدای لخوا دی، نه د انسان په وسیله. او همداسې د انجیل یوحنا 15 باب 14 آیت کې که تاسو غوږ ورته ونیسئ، مالک عیسی مسیح فرمایلی دي چې تاسو زه نه یم غوره کړی، بلکې ما تاسو غوره کړي. موږ هیڅ کله مسیح نه دی غوره کړی. زه په خپل ژوند کې هیڅ نه پوهېدلم چې زه به مسیح کېږم، لیکن دا چې غوره کړل شوی وم، وخت یې راورسېده، 40 کلن انسان وم چې ما په مسیح باندې ایمان راوړ. آمین. آمین. سر د غو چې ما ډېر سخت شکونه هم درلودل. بالکل. جان د ما په هغه باندې پوه دی، پاک خدای د ما اولادونه او د ما کړه د ما نه مخکې مسیحان کړي. بله بله. موږ ټوله انسانان یو. شک
او کمزوري دا ټول د انساني طبیعت دی. او بشک نو په خدای چې بیا وغواړي موږ داسې بدلوي لکه چې مثال دا چې ګوره فولاد ډیر سخت دی لیکن وختي ورته نږدې شي ور یې اوبه کولی شي. نو وختي په خدای وغواړي موږ هم داسې زر خپل ځان ته ضامن ګرځوي چې موږ هیڅ قدرت نه لرو دغه په مقابل کې. او مالک عیسی مسیح فرمایي چې ما تاسې مقرر کړي یې چې لاړ شئ او میوې ونیسئ. هغه میوه چې د تل دا د دې دپاره چې زما په نامه چې تاسو د پلار نه هر څه وغواړئ هغه به تاسو ته درکړي. امین. نو دلته ګرانو دوستانو عزیزانو تاسو واورېدل چې مالک عیسی مسیح فرمایي په خپله چې تاسې زه نه یم غوره کړی ما تاسې غوره کړي. دلته مطلب د دې نه دی چې هیڅوک نشي کولی په خپل وس باندې په انساني قدرت سره مالک عیسی مسیح غوره کړي بلکې په خدای دی چې د مالک په وسیله باندې موږ غوره کړي. امین. او داسې غوره کړل شوي په ټول جهان کې شته. دا نه چې یوازې زه دا او پلانی دی بلکې ډیر غوره کړل شوي په جهان کې دي چې په مالک عیسی مسیح باندې کولی شي ایمان راوړي. نو اوس به تاسو پوهېدلی وئ چې مسیح کېدل د موږ انساني کار نه دی بلکې د پاک خدای د ارادې په مطابق دی چې انسان کولی شي پر مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. امین. ځکه ګران اندریاس جانه که تاسې په 53 باب د اشیای نبی په کتاب کې واروئ وایي خدایه دا کار چې تا کړی دی ډېر خلک نشي کولی هغه ومن. بالکل بالکل. نو دا راز د خلاصون او تل ژوندون ډیر خلک نشي منلی. بله. وی خانه مشکل دا دی چې شیطانی ارواګان اجازه چاته نه ورکوي چې په مالک باندې ایمان راوړي. بله. ځکه هغه نه پرېږدي چې خپل غلام خوشی کړي. بله. ځکه موږ د ګناه غلامان یو. بله. او د چا غلامان یو؟ ګناه د چا د طرفه ده؟ ګناه د خدای له خوا نه ده، ګناه د شیطان له خوا ده او موږ د شیطان په بند کې اسیر پاتې. بله بله بله. موږ خلاصون ورکوونکي ته ضرورت لرو او خلاصون ورکوونکی یوازې مالک عیسی مسیح چې پاکه روح د خدای دی بل هیڅوک نشي کېدلی. بالکل بالکل. دا د سوټې په زور نسته بلکې د خدای حکمت او د خدای فضل سره دی. دا مثال په وطن کښې د پارسی مثال دی نه به دینم نه به دنیا ضرب سوټه یا خدا. نو مسیحیت په ضرب سوټه کښې نه دی بلکې د خدای دعوت د خدای فضل او د خدای مینه سره دی. نو اندریاس جان دغه موضوع ته په دې باندې ما یوه اشاره وکړله ځکه ډېر خلک له مسیح ایماندارانو څخه داسې پوښتنې کوي چې ولې ته مسیح شوی یې. بله بله بله. خو ځواب یې په انجیل شریف کې واضح لیکل شوي دي چې موږ د مالک عیسی مسیح انتخاب کړل شوي یو او موږ په فضل سره ایمان په هغه باندې راوړی دی. امین امین امین. خو مذهب هر انسان په خپله خوښوي او غوره کوي خو مسیحیت او مسیح ایماندار د پاک خدای په فضل سره غوره کیږي. دغه د فرق د مسیحیت او د نورو مذهبونو. بله بله بله. په دې کلمه باندې یو څه باید وپوهیږو زموږ ګران دوستان چې موږ هر مذهب ته احترام لرو مګر دلته یو فرق موجود دی. هغه دا دی چې ګوره مذهب یو انسان په خپله د پلار و مور نه پیدا کیږي یا هغه لاره نیسي یا هغه انتخابوي. بله. لیکن د موږ مسیحیانو لپاره انتخاب د موږ له خوا نه بلکې انتخاب له مالک عیسی مسیح په وسیله دی چې موږ یې غوره کړي. آمین آمین. مذهب او انسانی فلسفه وایي چې دا عمل وکړئ او دا کار وکړئ چې ستاسو ګناهان کم شي او ثوابونه زیات شي مګر خدای پاک دی او خدای غواړي چې موږ هم باید تقدیس شو. آمین آمین آمین. نو دلته دغه فرق د مذهبونو ترمنځ و. نو موږ خو ټولو خلکو ته احترام لرو مینه ورسره کوو او چې د هر مذهب څخه وي هر یوه ته احترام لرو او د ټولو سره باید مینه وکړو ځکه مالک عیسی مسیح
دا لوی حکم دی چې د یو بل سره مینه وکوئ. آمین آمین. او دا د مینې فلسفه، د حقیقي مینې فلسفه فقط او فقط په انجیل کې دی. آمین. حتی ویلي دي فرمایي چې د خپلو دښمنانو سره هم مینه وکوئ او د هغوی دپاره دعا د خیر وغواړئ. آمین. نو مسیحیت کې لعنت کول نه دي روا، بلکې برکت رسول او دعا او د خیر کول ورته هدایت شوی دی. د خدای کلام موږ ته بددعا هرگز ښکاره نه دی. موږ بددعا کولی نشو. آمین آمین. موږ فقط دعا، مالک عیسی مسیح ویلی دی چې حکم کړی دی چې حتی خپلو دښمنانو سره هم مینه وکړي او دوی دپاره هم دعای مینه وکړي او دعا وکړي چې ستاسو لپاره د اذیت او آزار باعث دی. بله، دعا ورته وکړو چې دیم نجات پیدا کړي، د ګناه څخه خلاص شي. بالکل. د کتاب مقدس کې بددعا هرگز نشته. بله ډېر ښه مطلب دی واضح کړ اندریاس جانه. ما مخکې هم ویلي وو، بیا هم وایم چې مسیحیت برکت رسول دي. د برکت دعا ده، نه د لعنت دعا. آمین آمین. نو د ګرانو دا و د انجیل شریف له مخې د کلام د خدای، خو زه به بیا هم تاسو ته د ښه پوهېدلو په خاطر بیا هم د انجیل شریف نوې لفظنامې د پطرس رسول دوهم خط اول باب 3 آیت څخه تر 11 آیتو پورې درته بیان کړم چې عنوان یې دی د ایماندارانو بلنه او غوره کېدل. نو دلته په واضح ډول ویلي چې د ایماندارانو بلنه او غوره کېدل. نو دا نبی د خدای او رسول د خدای فرمایي د هغه الهي قدرت هغه ټول شیان کوم چې د ژوندون او دیندارۍ سره لازم دي، موږ ته یې د هغه په پیژندګلوۍ سره راکړي دي او رایې کړل چې موږ یې د خپل خاص جلال او نیکۍ په وسیله راوبللو، چې د هغه په وسیله هغه موږ سره یعنې د ډېر لوی وعدې راکړلې او ډېرې لوی وعدې راکړي دي چې د هغه په وسیله تاسو د هغه نفسانی خرابۍ نه چې په دنیا کې دي خلاصون پیدا کړئ او د پاک خدای په شان صفتونه ولرئ او په دې و چې تاسو د خپله خوا پوره کوشش وکړئ چې په خپل ایمان کې او نیکۍ کې ټینګ واوسئ، چې په خپل ایمان کې نیکی او په نیکۍ کې علم او په علم کې پوهه او په پوهېدلو کې صبر ولرئ او په صبر کې دینداري او په دیندارۍ کې ورورګلوي او په ورورګلوۍ کې مینه ورزیاته کړئ. دغه د کلام د خدای په واضح ډول وایي. ډېر خلک دي چې په ایمان کې نیکي نشي کولی او بیا که نیکي کوي د نیکۍ علم نه لري او که چیرې بیا علم لري مغرور کیږي، نه دی پوهېدلی او بیا که پوهېدلی وي صبر نه لري او که صبر لري بیا دیندارۍ نشي کولی او که دینداره وي بیا ورورولي او مینه ونه لري، نو دا هیڅ په کار نه دي. ځکه چې دا شیان په تاسو کې که وي او زیاتوالی پیدا کړي نو تاسو به د موږ د مالک عیسی مسیح په پیژندلو کې بیکاره او بې میوې نه کیږئ. او چا په کې چې دا صفتونه او خبرې نه وي هغوی ړانده دي. نو دلته مطلب د ړندوالي روحاني ړندوالی دی، نه چې سترګې نه ویني او نظر یې لږ دی په روحاني ډول سره او خپلو وړومبیو ګناهانو پاکېدلو څخه چې دی شوی دی هېر کړي دي. نو ای ورونو، د خپلې بلنې او غوریوالي د ثابتولو دپاره زیات کوشش وکړئ، ځکه که تاسې داسې وکوئ نو هېڅکله به ډوکې ونه خورئ، بلکې د دې سره به تاسو
زموږ د مالک عیسی مسیح خلاصون ورکوونکي عیسی مسیح په ابدي پادشاهۍ کې ډېر په عزت سره ور داخل کړی شي. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، تاسې د پطرس رسول لخوا د پاک خدای کلام واورېدله چې د یوه ایماندار د ښه او نیک صفتونو په باره کې راته رهنمایي کړي دي چې یو ایماندار څنګه صفتونه ولري. یو ایماندار باید نیکي وکوي، علم وکړي، پوهه ولري، صبر وکړي او دیندار واوسي او په دې ټولو کې په ورورولۍ کې مینه ور زیاته کړي. دغه د یو ایماندار مسیحي وظیفه، تر څو هر ایماندار لرونکی د مالک عیسی مسیح په شان خپل ځان د ژوند کولو لپاره تیار کړي او هر ایماندار باید داسې نیک صفتونه ولري تر څو د پاک خدای د مرضي په مطابق ژوندون وکوي. او که چیرې بیا یو ایماندار د مسیحي داسې نیک د ورورولۍ او نیکۍ او مینې کولو صفتونه ونه لري، نو هغه کس یو روحاني ړوند بلل کیږي. نو باید چې خپل ځان پوه کړي او په پوهه کې باید مینه ولري، نه غرور او نه کینه او نه نفرت. هللویا. ځکه چې د مسیحیت شریعت مینه دی. ګران اندریاس جانه باید په دې باندې وپوهیږو چې موږ شریعت لرو، بلکې د موږ شریعت نوم دی مینه. هللویا. ځکه موږ بې شریعته نه یو، موږ هم حکم لرو، شریعت لرو، لیکن زموږ شریعت مینه کول دی. آمین آمین. د شریعت کتاب د مالک عیسی مسیح ویل چې زه په د دنیا کې نه راغلم چې شریعت بدل کړم، بلکې تکمیل کړم. آمین. په مینه کې د محبت تکمیل کړل. ګاندریاس جان موږ کولی نشو چې شریعت تکمیل وکړو، لکه د دې لپاره چې د خدای شریعت، د خدای د قدوسیت برابري موږ کولی نشو، مګر مالک عیسی مسیح راغله چې دا زموږ لپاره تکمیل وکړي. آمین. نو د هر مسیحي ایماندار باید د نیکو صفتونو لرونکی واوسیږي تر څو نور خلک په هغه کې د پاک خدای مینه وګوري او هغوی هم د رڼا او نور په خاطر راوګرځي. نو دغه د یو مسیحي ایماندار ژوندون بدلون چې د پاک خدای د پاک روح په وسیله چې مالک عیسی مسیح دی، هغه ته د پیژندلو یووالي کې دغه نیک صفتونه او بدلون ورکوي. او بدلون هم د پاک خدای په رحمت سره دی، ځکه یو انسان په خپل ځان نشي بدلولی، بلکې پاک خدای د مالک په وسیله هغه ته بدلون ورکوي. خو راوي شو دې ته چې موږ انسانان په دې قادر نه یو چې په خپل انساني او نفساني حالت کې د پاک خدای اراده او رضا سرته ورسوو. نو هر انسان د پاک روح د خدای مالک عیسی مسیح ته ضرورت لري تر څو دغه په کومک او یووالي سره د پاک خدای د ارادې په مطابق نیک او ښه او د خیر ژوند وکوي. آمین. نو دغه د لاره د ښه او نیکۍ ژوندون کولو دپاره چې تاسې د انجیل شریف څخه واورېدله، خو زه به بیا هم د تاسې د ښه پوهېدلو په خاطر چې یو نیک او ښه کوونکی غوره شوی انسان راتلونکي څه ده. نو ګران اندریاسیانو، ځینې خلک په دې باندې نه پوهېږي چې د یو غوره شوي انسان چې د پاک خدای اولاده دی، دغه راتلونکي څه ده. د پاک خدای کلام د مکاشفې له کتاب اوم باب 9 آیت څخه تر 11 آیتو پورې درته بیان کړم چې عنوان یې دی د ټولو قومونو یوه لویه ګڼه. آمین. نو دلته ګران اندریاس جانه په دې مکاشفه کې چې راز د خدای دی، ډېر خلک یې په ویرو باندې ولوستلی شي، لیکن په راز باندې ځینې خلک بې له پاک روح د خدای څخه نشي پوهېدلی. بله. نو لازم دی چې موږ تاسې هر آیت د مکاشفې د پاک روح د خدای په وسیله باندې درک کړی شي. آمین. او دا راز مالک عیسی مسیح یوحنا رسول ته ښودلی دی او هغه دغه مکاشفه
د پاک روح په وسیله باندې دغه راز موږ تاسو ته لیکلی دی. آمین. نو د ټولو قومونو ګڼه ګوڼه. اوله دې نه پس ما د خلکو لویه ګڼه ولیده چې بې شماره وه. دا د ټولو قومونو، ټولو خیلونو او د مختلفو ژبو ویونکو خلکو جمع وه. د تخت او د ده د وړاندې ولاړه وه او هغوی سپینې جامې اغوستې وې او د کنجرو څانګې په لاسونو کې نیولې وې او په زوره یې دا چیغې ویلې چې خلاصون زموږ د خدای دی چې په تخت باندې ناست دی هللویا. او د وري لخوا او د تخت په چارپیره چې څومره فرښتې ولاړې وې، نو ټولو د پاک خدای ثنا ویله او هغه مشران او څلور حیوانات او ټولې فرښتې د تخت په وړاندې پر مخ پرېوتلې او د پاک خدای عبادت یې وکړ او چیغې یې وهلې، ویلې چې آمین، برکت، لویي، حکمت، شکرګزاري، عزت، قدرت او زور دې تل تر تله زموږ د خدای وي. آمین. آمین. هللویا. نو دلته ګران اندریاس جان، د دې دپاره چې زموږ ګران وطنوال ښه پې باندې وپوهېږي، دلته څو د ډېرې معنا خبرې لیکل شوي دي چې هغه خلک چې په روحاني ډول په راتلونکي کې د پاک خدای په حضور کې اوسېږي، نو هغوی دغسې دعاوې کوي د پاک خدای څخه د برکت، لویي، حکمت، شکرګزاري، عزت، قدرت او د ټولو شیانو د خدای د جلال دپاره غواړي. آمین. نو بیا په مشرانو کې یوه ماته مخ راواړوله او پوښتنه یې راڅخه وکړله چې دا خلک چې سپینې جامې اغوستې دي څوک دي او د کومه راغلي دي؟ ما ځواب ورکړ چې زما مالکه ته خبر یې نه زه. بیا هغه ماته وویل چې دا هغه کسان دي چې ډېر لویو سختیو نه راغلي دي، هغوی خپلې جامې د وري په وینو ومینځلې او سپینې کړې دي. هللویا. هللویا. آمین. آمین. دا د مسیحي د شهیدانو لپاره لیکل شوی دی. آمین. بلکې هر مسیحي راتلونکی ژوند همداسې دی که بالکل شاهدان مالک عیسی مسیح ویلی دی چې تاسو ټول مسیحیان زما شاهد دی. سو شهادت دا نه دی چې موږ مړه شو، بلکې د خدای کلام وایي چې د خدای کلام لپاره موږ هر روز د قرباني په لاره یو. آمین. آمین. دا د دغه ایماندارانو دپاره مخکې اندریاس جان ما واضح وکړله چې دلته یو قوم نه دی، د ټولو قومونو ټولو ژبونو. آمین. ځکه خو دوی د پاک خدای د تخت د وړاندې ولاړ دي او د خدای په کور کې شپې او ورځې د هغه په عبادت کې لګیا دي او هغه چې په تخت ناست دی هغه دی د دوی سره اوسیږي، دوی به هیڅکله وږي نه کیږي او نه به تږي کیږي. هللویا. لمر به دوی نه تنګوي او په تیزه ګرمۍ کې به تکلیف ور ونه رسوي. هللویا. ځکه چې کوم وری چې د تخت په منځ کې دی هغوی د دوی به شپونکی وي او دوی به د ژوندۍ اوبو چینو خواته بیایي. پاک خدای به د دوی د سترګو نه ټولې اوښکې ورپاکې کړي. هللویا. آمین. دغه د راتلونکي اندریاس جان، دا د راتلونکي شادماني دی. آمین. مسیحیانو دپاره. آمین. آمین. نو ګرانو دوستانو، ورونو او خویندو، تاسو خو د مالک عیسی مسیح په وسیله د یوحنای رسول په وسیله د مکاشفې له کلام څخه واورېدل او دا هغه کتاب دی چې په آخر او پای د کتاب د انجیل شریف کې لیکل شوي دي او د یوحنای رسول لخوا لیکل شوي دي او مالک عیسی مسیح دغه پیشګویي پر هغه باندې الهام کړي دي. آمین. تر څو هغه په دې وتوانیږي چې
د غوره کوونکو ایماندارانو د مسیح د راتلونکو برخلیک په باره کې داسې پیشګویي موږ تاسو ته ولیکي تر څو هر ایماندار په خپل ابدي ژوندون په پایي برخلیک باندې وپوهېدلی شي. نو په خدای دې وکړي چې تاسو ګران عزیزان هم چې تر اوسه په مالک باندې ایمان نه دی راوړی تاسو هم دغه باندې وپوهېږئ ځکه دا هم یو لوی حکم د عیسی مسیح دی چې موږ تاسو باید په خپل مینه سره د هغه کلام وارو او په هغه باندې عمل وکړو. آمین آمین. وروره موږ فقط 2 دقیقې لرو، مهرباني وکړئ یو دعا وکړئ وطندارانو لپاره. که تاسو خوښه وي په ګډه سره به دعا وکړو. بالکل بالکل مهرباني. زه نه غواړم چې په تنها خپل ځان سره دعا وکړم، زه غواړم چې په ګډه سره دعا وکړو. څوک چې کلام هم واروي هغه هم باید په موږ سره یو ځای شي. آمین. ټول ایمانداران تمامی ایمانداران یک جای دعا میکنیم. بفرمایین برادر ابراهیم. نو ګرانو دوستانو عزیزانو موږ نن ټول په ګډه سره د خپل وطن او د ټول جهان د ازادۍ او د خلاصون لپاره دعاوې کوو. پاکه خدایه ته پر ټولو خلکو د جهان باندې رحم وفرمایه او ټولو خلکو ته چې تر اوسه نجات نه دی پیدا کړی ته نجات ورته ورکړه او په هغه ملکونو کې لکه افغانستان، سوریه او هر چیرې چې جنگ جګړې دي خدای ته دغه وطنونو د جنگ جګړې لرې کړي خدای پاک. امين. او د موږ په وطن کې سوله صفا راولي خدای او سوله سلامتۍ کې د قدرت ورکړي چې په سوله او سلامتۍ ورورګلوي او مینه کې یو د بل سره ژوند وکوي خدای. امين. ته مریضانو ته شفا ورکړي او هغه څوک چې شهیدان لري هغه ته د تسلی ورکړي خدای ته کومک ورسره وکړي چې په نیکۍ ورورولۍ کې د تل لپاره ژوندون وکړي. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په وکړلې. امين ان امين. ته بل پروګرام هم په خدای سپارم. خدای پاما. آمین آمین آمین. ډیره مننه وروره و وطندارای عزیز، شما کلام مقدس خدا را شنیدین. خلاصه کلام است که خدا شما را دوست داره و او میخواهد که شما را رهایی بده، او میخواهد که شما را نجات بده. این خواهش خداست، خواهش خدا. خواهش بنده چیست؟ از خدا دور رفتن، گناه و تمامی از این چیزهایی که ما در دنیا میبینیم. و اما خواهش خدایی است که ما نجات بیافیم از تمامی از این چیزها. و روزی آمدنی است که خداوند بر تخت می نشینه، قضاوت میکنه و اما پیش از اون روز ما باید نجات بیافیم. سلامت باشین وطندارای عزیزم. در برنامه پنجشنبه بخیر یک چند شهادت داریم از برادرها و خوارای ما. در فیض خداوند شادمان باشیم. آمین. یارم مسیح در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.